السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو د ویر ورجا پر شاه درویش یم. پروګرام دی ستاسو د خوښې ښکلی مازدیګر. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې. ګرانو کتونکو، نن راغلی یم د کاکا صاحب علاقې ته. د رنګ محل سره په خوا کې ناست یم. د کاکا صاحب د علاقې یو ډیر نامور شاعر لال بهادر صاحب را سره یو ځل بیا په پروګرام کې ناستې کوي. راځئ چې ملو شو سره. استاد یو ځل درته بیا په دې ښکلي مازدیګر کې ستړي مشي او خرکلې وایم. ډېره مننه جعفر شاه صاحب چې تاسو یو ځل بیا راغلی او ما له مو دومره حوصله افزایي راکړه. زه ستاسو په راتګ باندې او ستاسو د ټیم په راتګ باندې ډېر شکرګزار یم. الله مو جنت کړي. ها استاد تیر ځل ستاسو شعرونه ملګرو ډېر زیات خوښ کړي وو. نن بیا راغلو، نن را سره هم څه شریک کې. انشاءالله نن به هم تاسو ته زه څه شعرونه وایم. یو غزل به در سره شریک کړم، خو د غزل نه مخکې به یو رباعي ووایم چې دا چې ښکاري ښکلي ښکلي دا فریب دی، دا چې ښکاري ښکلي ښکلي دا فریب دی، ما دا ټول دی پیژندلي دا فریب دی. او که د تن غوښې وریتې ورته په اور کې، که د تن غوښې وریتې ورته په اور کې، خپل به نه کړې شرمېدلي دا فریب دی. او چې حاجت وي نو ټینګه غاړه درکړي، چې حاجت وي نو ټینګه غاړه درکړي، دا چې ښکاري غلی غلی دا فریب دی. نو اعتبار مه کوئ په داسې خامارانو، اعتبار مه کوئ په داسې خامارانو، لال بهادر نه وینې څکلي دا فریب دی. یی چې اعتبار مه کوئ په داسې خامارانو، اعتبار مه کوئ په داسې خامارانو، لال بهادر نه وینې څکلي دا فریب دی. غزل دی چې ځان چې مې برباد کو په یادونو کې د چا، ځان چې مې برباد کو په یادونو کې د چا، خپل مې نه کړو ملګرو هغه بې وفا. او لوټ کړی مې پې ځانو بې حده راته ګرانو، سم خوږ لکه ایمانو. لوټ کړی مې پې ځانو بې حده راته ګرانو، سم خوږ لکه ایمانو. پوه نه شومه په دې چې رانه شوي څه خطا، خپل مې نه کړو ملګرو هغه بې وفا. لوټ کړی مې پې ځانو، لوټ کړی مې پې ځانو بې حده راته ګرانو، سم خوږ لکه ایمانو. نو پوه نه شومه په دې چې رانه شوي څه خطا، خپل مې نه کړو ملګرو هغه بې وفا. چې ده به څه ویله هردم به ما منله، خو بیا مې هم نه کړو خپله. چې ده به څه ویله هردم به ما منله، خو بیا مې هم نه کړو خپله. نو ما سره یې علمه ولې کړله جفا، خپل مې نه کړو ملګرو هغه بې وفا. او واقع ده چې رښتیا دي دا ښکلي بې وفا دي، نه ستا دي نه زما دي. واقع ده چې رښتیا دي دا ښکلي بې وفا دي، نه ستا دي نه زما دي. نو دوکه به چېرته نه شي د دروغو په خندا، خپل مې نه کړو ملګرو هغه بې وفا. جانانه لونګینه په ښکلو کې حسینه، زما یاره نیازبینه. جانانه لونګینه په ښکلو کې حسینه، زما یاره نیازبینه. نو زه لال بهادر تا نه کوم دغه یو ګیله، خپل مې نه کړو ملګرو هغه بې وفا. نو ځان چې مې برباد کو په یادونو کې د چا، ځان چې مې برباد کو په یادونو کې د چا، خپل مې نه کړو ملګرو هغه بې وفا. ډېر ښه، ډېر ښکلی. وړاندې را سره هم څه شریک کې شعرونه دي، دا به سره سره زه شریک کړم چې یی چې زما خو یارې زما دې زړه نه وتلی نه یې، زما خو یارې زما دې زړه نه وتلی نه یې، کمک له ما خو هسې ټوکه کړه چې ښکلی نه یې. یی زما خو یارې زما دې زړه نه وتلی نه یې، کمک له ما خو هسې ټوکه کړه چې ښکلی نه یې. او سړی په هغه هر محفل کې ګوره سپک ښکاري، سړی په هغه هر محفل کې ګوره سپک ښکاري، چې کوم محفل ته چا په خپله را بللی نه یې. او زه وایم هغه مینه خدای کو هیڅ قیمت نه لري. جعفر شاه صاحب زه وایم هغه مینه خدای کو هیڅ قیمت نه لري، په کومه مینه چې په چغو جړېدلی نه یې. رقیبه بس دی که نه شرم څه ګډوری نه دی، رقیبه بس دی که نه شرم څه ګډوری نه دی، جانان ته څو وارې په خپله خوله رټلی نه یې. او زړګیه نن خو دې د یار اړسو نه ویل، زړګیه نن خو دې د یار اړسو نه ویل، الله دې خیر کړي چې دا نن څه غلی غلی نه یې. او یی زړګیه نن خو دې د یار اړسو نه ویل، الله دې خیر کړي چې دا نن څه غلی غلی نه یې. او ای کلیوال جانانه ښار کې لږ په خیال ګرځه، کلیوال جانانه ښار کې لږ په خیال ګرځه، څوک دې نظره نه کړي بار چېرته کتلی نه یې. او ای مسافره په تا څومره سختې تېره شولې، ای مسافره په تا څومره سختې تېره شولې، د خپل غربت د لاسه چرم تښتېدلی نه یې. او پښتنې مور داسې یو زوی ته ډېر په جوش کې ووي، پښتنې مور داسې یو زوی ته ډېر په جوش کې ووي، که د دشمن معاف کو بچیه ما بخلی نه یې. او ته به تر څو د خپل روړي ګټې ته لاس نیسي،
ته به ترڅو د خپل وروري ګټې ته لاس نیسي ښځې خاوند ته وایي پاسه چا نیولی نه یې ډېر ښه دی. او جانانه زه خو دې هر وخت په فکرونو کې یم ها. جانانه زه خو دې هر وخت په فکرونو کې یم داسې لمحه نشته چې دې زړه کې راغلی نه یې جانانه دا بیا وایه. یی جانانه زه خو دې هر وخت په فکرونو کې یم ها. داسې لمحه نشته چې دې زړه کې راغلی نه یې او پردو کوڅو کې مو ودرېږه پې بې عزته شولې ها. پردو کوڅو کې مو ودرېږه پې بې عزته شولې عمل نه ناوړې ظالمه شرمېدلی نه یې ډېر ښه دی. او یو نازولی لال بهادر ته وي ستا ګل یم ګله ها. جعفر شاه یو نازولی لال بهادر ته وي ستا ګل یم ګله دن هم ځان نوک شو ویلې ما چېرته لیدلی نه یې نو زما خو یارې زما دې زړه نه وتلی نه یې زما خو یارې زما دې زړه نه وتلی نه یې کمکله ما خو هسې ټوکه کړه چې ښکلی نه یې ډېره مننه ډېره شکریه ډېر ښه ډېر ښکلی استاد جي کتونکي د ګوري اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو جعفر شاه زه به ټولو ته وایم چې په کوم ځای کې یې ښاد او آباد اوسئ او کوشش کوئ چې په هر ځای کې یې نو په خپل محله کې یې په خپل چمګاونډ کې په خپل کور کې یې نو د چا سره ضد بازي کینه اسکول دا څیزونه نه دي پکار او بله اهمه خبره چې زه په هر پروګرام کې خپل شاعرانو بایګانو ته کوم چې تاسو کوشش کوئ چې د معاشرې عکاسي وکئ ځکه چې د شاعر دا حق جوړیږي چې په معاشره کې څه کېږي نو ابه د قلم په زور باندې خلکو ته وړاندې کوي نور خو تاسو ته پته لري چې لکه جانان دی رقیب دی غماز دی بیلتون دی دا موږ په هر رنګ یې وستایل په هر طریقه باندې نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې د معاشرې عکاسي وکړي ډېره مننه ډېره شکریه مینوالو یقینا چې تاسو به د استاد جي شاعري خوښه کړې وي موږ خو ته ډېر خوندونه وایسټو که زندګي وه بیا به راځو په بل پروګرام کې به بیا ملاقات کیږي په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپل ملګري ستاسو نه اجازت غواړم چې چېرته هم یې ښاد او آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان